بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. راځو موږ خپل درس ته راځو وینورډ ته وینورډ چې کوو پلاو کله چې وینورډ پلاو کوو موږ یو ټایپ دی کنه خلنی ټایپ دی همدا ان شاء الله د خیره وایو رن لیکم اپورم جس موډ کې کار کړو کنه په دې کې مکمل دغه شوز ما ویلو څه وکنه نن ورځ دغه ټولز کې کار کوو. فایند سمانه نیویګیشن دې ته ویل کېږي کنه پیدا کولو ته. انکوایري مرته موږ وایو انکوایر مرته وایو او همدارنګه انګلیسي کې ورته بل لفظ یوز کېږي انویسټیګیشن مرته ویل کېږي او نیویګیشن مرته ویل کېږي. دا ټول څه ته ویل کېږي پلټنې ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي پلټنې ته ویل کېږي. لکه فرض مثال ورته تاسو کار وکړه په دې کې مال یو لغت پلټنه وکړه ها چې انټر کې مال ټول یو لغتونه پیدا کړي. پام دی ورته زه راځم داسې کار وکړه چې په دې کې مال ویډیو لغت کوم دی کنه ویډیو د دې پلټنه مال وکړه مطلب ویډیو لغت شي راشي صحیح ده. یا دې داسې کار وکړه په دې مثال په دې کې مال ادر لغات دی کنه ادر لغات پلټنه او ادر لغات به راشي معنا دا څه شي لپاره دی راکا پلټنه لپاره په فولس کې بل لازم سرچ دی خدا د انټرنټ سره شي دی او سره بغیر انټرنټ دا کار نه کوي. ښه او دا دوه اپشن دي انډو او ریډو دا خو به ځنی کنه انډو معنا سمانه ریډو سمانه د لازم کله راشي ګور زه غواړم کنه د دې لیکنه کوم چې دا سیمولي کنه دا بیا شاته راشه شاته باندې ورته د مخکې راشه باندې ورته انډو ریډو دې پیژنم ته کې انډو او ریډو په دې کې دا خبرې بیا راځي ویو ټایپ ته ویو ټایپ کې سمانه ایډیټ سمانه غواړي ته خپل اساسي صفحې ته راشي خپل اساسي صفحې ته راتلی شي. ښه بل نیویګیشن دلته هم راغلی نیویګیشن هماغه نیویګیشن دی فرض مثال یو لغات ورکوم هماغه زوړ سیستم دی د نیویګیشن تقریبا په ورډ پروګرام کې نیویګیشن تقریبا 3 ځایونو کې دی. دلته هم شته ټولز کې هم شته ویوز کې هم شته څنګه فایند هم شته نیویګیشن پلان دی موږ سره دې کولی شي. بیا راشه شو کمنټس ماته وښایه کمنټس ماته مخایه صحیح ده. همدارنګه کالمز دي ما د کالمز درکړه سره کوم کالمز چې ټاکلی شي دي صحیح ده کالم دي نو ټاکلی شي ورته انتخاب نو وغیره هم کېږي. دا هم دلته کار نه کوي تیار کالمز کې دي. ښه خیلی ورته کالم شوی کوم دي نه جزدي دي راځه کنه راځري مو کوم خو نیویګیشن دی باندې پوه شو راځم پیج باندې پوه شم داسې یو پیج نن کې داسې پیج ورکې نن کې پیج ورکوم لکه داسې قدر ورکوم قدر ورکړه یا زه راځم ها داسې قدر ورکړه سره کوم چې ستا خوښه وي جست لوک دی دې کولی شي صحیح ده. کوم لوک چې ستا خوښ وي ترې نه ورکولی شي. پورټریټ دی لینډسکیپ دی دا اپشن د کار نه کوي. ښه پورټریټ او لینډسکیپ کې د صحیح کار کوي خو صحیح کار نه کوي صحیح ده. او که نه پورټریټ په کار دي تاره پورټریټ راشي دا یاره بس خپل زول اپشن د زم راشه ایډیټ باندې کلیک زول اپشن دا واپس راشي په دې کې مشکل شته نشته. خو استاد دا پرنټ شته وي دغه پرنټ لیوټ شته ویل کېږي دا موږ څومره کارونه کوو موږ تخیل ټول پرنټ لیوټ دی موږ څومره کارونه کوو او روان یا ټول څه دی پرنټ لیوټ دی. ښه کوم هغه شی نه کوم مهم دی هغه به کې ډسکس کوو صحیح ده کوم چې مهم دی به صرف نظر کوو. خبره ویب لیوټ دا ډېر د حد زیات مهم اپشن دی. مهم اپشن په کوم ولې مهم اپشن دی دا مهم اپشن په دې باندې دی ما ته پته لګي چې کوم اپشن ډېر زیات مهم دی کوم په در خوري په کوم په در نه خوري دا اپشن ډېر مهم دی. ښه دې ته به ډېر غوږ کېدی فرض مثال سره راځم دلته دې اپشن ته زه راغلم انسرټ ته په انسرټ کې زه راغلم ټیبل ته په ټیبل کې دلته زه راغلم او دلته ما 3 شپېته کالم یې ورکړي داسې کار کوم ټیبل لا کړه چې د هغې 3 شپېته کالم او کې مې وویل اوس دا ښکاري کوم دی چې ښکاري نه ښکاري نهایي کوم دی
اي خدای وایي ته راشه ویوز ته ویوز چې کله راښي دې وخت کې دې باندې کلیک کړه اوس راښکار شو که نه دا آپشن موږ سره دلته ډېر غټ هیلپ کوي څه شی کې موږ سره که ډېر هیلپ موږ سره کوي څه شی مې ونه ښکارېده دلته راشه دا د مکمل پیج ښیي دا دله ښکاره کوي پوه شوې ورسره که پوه شوې شیخه شیخ وایي دغه دی لکه شیخه دا دې ولې وړی ور ورته دې شیخ وړی شیخان دي مولا شیخان دي که نه شیخان ته څه ویلی هم نشي ښه ډراپ څه معنا زه راځم دلته لیکنه کوم داسې لیکنه مې وکړه په دې باندې لکه زه راځم انزرټ ټایپ ته او په انزرټ ټایپ کې راځم لکه شیپ ته راځم په شیپ کې دې باندې کلیک کوم داسې راولم را مې وسته دلته راځم بل شیپ راولم لایک دیټ دې وخت کې زه راځم ویو ټایپ ته او ته راځم ډرافټ ته ګورئ ډراپ کې ماته هغه ښیي ماته نه ښیي بل په ډراپ کې ماته دوه آپشنې راکوي ته وګوره ورته یو آپشن دوه آپشنې که راشي پرنټ یوډ ته دغه آپشن نه یوازې یو آپشن راکوي بل آپشن راکوي نه راکوي معنی کله چې دا ډراف کې که نه تا له مکمل صفحه داسې ښکاري هم دې ورته ښه راځم هلکه پیج یوډ ته دغه شی هم ختم دغه څنګه ختم دې باندې کلیک کړه ډیلیټ ووهه دې باندې کلیک کړه ډیلیټ دې باندې کلیک کړه ډیلیټ ووهه او راشه لکه چې طرفه عادي صفحه واخله ښه اول لذیذ بدیز به د خپل درس وایم مدیز پوری صحیح ده بیا به اوټلوک په اخره کې راوښ صحیح ده ښه راځم هلکه رولر چې ته ویل کېږي رول دې ته ویل کېږي اندازه ټاکي د دې اندازه ټاکم د خپل لاین لپاره دا ډېر ښه آپشن دی لږ نه ډېر ښه آپشن دی دلته ودرېږه دلته صحیح کوه دلته ودرېږه صحیح سره بعضې وخت تاسو شعر او شاعري کوئ که نه تاسو خو شاعران هم هستئ شاعري بیا داسې کوئ صحیح ده بعضې وختونه پکې واوري بعضې پکې چې دا دې هم کېږي او بل پیجلور ته چې لاړ شي کالمز ته هم کېږي شیخانو پوه شئ په دې باندې کلیک کړي دا پې داسې راځي دا خو دا جست لوک دی ښه څه شی دی جست لوک صرف ښکاره کېدل نه دي نور دغه نه دی یو ورځ موږ پوهنتون کې وو او پوهنتون دوره کې زموږ یو ملګری و نو هغې نه چې دغه آپشن آن شوی و دا ګریډ لاین ته آن شوی و که نه زموږ یو ملګری دی هغه مطلب په کمپیوټر کې سخت لایق یم او زما په کمپیوټر کې بل تکړه سړی نشته او ملګري زما دا خبره کوله که نه نو زموږ د کوم ملګري په کمپیوټر کې چې دا کار شوی دی ورته وکړې دا کار ته وکړه نو چې کله لاړه که نه اول سمسټر زموږ لږ شي نو څنګه چې هغې دا وکړه خواري پې وکړو دا ما ونه کړه که داسې څوک هم نه شي کولی که نه نو هغه وخت کې په کمپیوټر ما خیر مکمل ختم کړی و خو ما دې چړلی ډېر نه و معنی دومره کوي زما کمپیوټر سایډ نه و کله چې یو ته شی کې یو شي کې څومره کار کوي ما هغومره سړی کوي کېږي که نه څومره چې یو ته شی پرېږدي نو هغه ختمېږي ما تقریبا نو 2015 2014 کال کې ما کمپیوټر په پېښور کې ویلو نو چې کله ورغلم دا شی وکړه نو زه هسې توکلي دي ته راغلم دې لپاره به نو که ما دا آپشن صرف آن کړم نو ما ډایرکټ آف کړ او توکلي ورته راغلم ښه ما ته پته نه وه چې آپشن دا کار کوي توکلي مې وکړو چې سم شو که نه هلک ما ته ویل که دا تا څنګه سم کړه کار مې دا خو منې که نه پوه شي نو سړي هغه خبره هلکان نه پرېغوسته نو بیا مې پرې دغه راوغسته چپس او دغه شي نو بیا ځلم تواني که که نه نو خبره داسې ده د کمپیوټر داسې یو ناشنا دنیا ده دې کې به ته بعضې وخت ډېر زیات لایق کوي ډېر زیات ورته کړی خو یو شي آپشن دی که نه دا به نه هېر شي بعضې به ته ګیري یو ورځ زما درس مې ښودلی کمپیوټر کې زما خپله ویډیو ده خپله مې جوړه کړې ده خپله ویډیو مې د ماره خپله لیده ځکه چې هغې کې هغه آپشن باندې شوي چې دې څه معنی نو بعضې وخت داسې هم راځي چې زه خپله ویډیو خپله ګورم چې دې آپشن معنا څه شي دا آپشن ما څنګه کړی دی ښه کړی مې وي یوټیوب کې زما ویډیو هم پرته وي او ما نه خپله هېري چې تا څنګه کړی دا کمپیوټر داسې یو دنیا ده چې باید په وړوکي شي کې به ګیر شي بیا به ته حیران یې چې دا زه کوم ځای نه وکړم نو کمپیوټر کې څوک وایي زه لایق یم که نه په یوټیوب ننګرهار کې څوک وایي نو ما له سخته خندا راشي چې کمپیوټر داسې یو دنیا ده ښه دا وړوکی آپشن دی ته وایې که آپشن دا کار کوي خو داسې خلک شته چې هغه وایي آپشن دا کار کوي آپشن دا کار کوي دا دومره اشنا دی دا کمپیوټر په کمپیوټر کې به دا ډېر غلطې چې څوک ولي که نه بیا زما ورسره نه لګېږي په کمپیوټر کې عجیبه دنیا ده دې کې سړی ډېر غلی اوسي ښه لکه نیویګیشن به دلته هم راغلی پین نیویګیشن پین دلته هم راغلی معنا ته یې دې هم استعمالولی شي
راځي دا ګایډلاین په ځینې نه خواکو خو دا رولر شی دا ډېر مهم دی ښه رولر استعمالوئ ښه لکه زه راځم پیج 1 سایډ او 2 سایډ څه معنا دې باندې پوهېږئ دا ډېر حساب شي دی زده کوي ښه اوس هم پوه کوم زه راځم یو څو صفحې اخلم یا داسې کار کوم ښه دې نه کاپي اخلم کاپي او پیسټ شیګن شو صوره کې مې واغستې صحیح ده صوره کې مې واغستې که نه دا ډېر حساب شي دا حتما زده کوئ ښه دا به تاسو ډېر ښایسته ځي اول اپشن خو موږ سره دا دی سوري دا زه کلیک کوم زوم دا ما ته رانږدې کړه ما ته 200 رانږدې کړه هم صبر نه دي شي ما ته رانږدې کړه فرض مثال ما ته رانږدې کړه 15% ما ته لرې کړه بس دلته ودرېږه ما ته زوم ان کړه فرض مثال ما ته داسې کړه زوم باندې ودرېږه ما ته داسې کړه ټیکس ما ته رانږدې کړه بیخي داسې کړه زوم باندې ودرېږه ما ته هول پیج کړه هول پیج به شرط زه ته هول پیج راکې باندې ورته خو تاسو اکثره مونوګرافونو کې چې استفاده کوئ تاسو څه استفاده کوئ خبر هستئ ولې دا زوم دی د اتار شو زوم کې کنه فرض مثال 1000 اورم 200 تا را مې واسطه کنه یو ښه زوم 200 تا راوسته کنه ته نه د په زول حالت تر اورم دې باندې کلیک کول حالت تر راغی دګي پیج 1 پیج سمانه ګوره 1 پیج 1 پیج باندې حسابيږي صحیح ده او ملټیپل پیج سمانه وای ملټیپل پیج دی ته دا صاحب استفاده کول شي چې مونوګرافونه لیکي مونوګرافونه لیکي که تاسو باندې کومه کومه صفحه د شوی نه د صفو اندازې ګوره یا د صفو دا ګوره پیج نمبر او پیج ګوره یا خط ګوره چې ما کومه لیکنه کړې ده بهیراج کې به تاسو بهیراج کې لیکلو تاسو مونوګراف بهیراج کې لیکلو په مثال بهیراج کې لیکي بهیراج لیکنه ده کنه ده دا به ټول دې وګورئ ها صحیح ده که ټول به خو چیک کوي شماري صحیح دي که صحیح دي ته نه استاد ما داسې نه دی پکار اساس څنګه پکار دی راشه دې باندې کلیک کړه زما داسې نه دي پکار زما څنګه پکار دي دا کلیک کړه او زما داسې پکار دي دا ټول ورک په دې باندې ګورم ټول ورک په دې لیدل شي کنه شي لیدل شي کنه نو دا اپشن موږ سره څه دی دغه کار دی ها ملټیپل سمانه ملټیپل سره درګرانې دي کوي په تل درازي د داسې کوي کوون پیج یو صفحه ته کوي ته نه زوم کا راځم دا اپشن ته او زه څو صفحې ګورې د څو ډېر صفحې په نښه کوم ها ما دا ته صفحې ما غسې اته صفحې کوم څو صفحې غسې ما څو صفحې په تخکار شي ایزه شو پوهېږئ مشکل خو نشته ښه د آوټلاین ته به راشو د آوټلاین کې دومره خبرې نشته ښه انډیواله د آوټلاین کې دومره خاص مهمه خبره شته نه اوس په درد له خوریم نه نو کې مهمه خبره شته نه په در خوریم دا ټول به ډېر کړم آوټلاین څه معنی ده راځم ته ما ته لومړی عنوان وټاکه او لومړی عنوان ته لیکم افغانستان چې څه لیکه افغانستان یې ورکړی راځم ورته دا عنوان مال دویم کا باندې ورته دې باره کې معلومات لیکم رند آوټلاین جوړ آوټلاین چې څه ویل کېږي نو خیر لیکلي تاسو حجاز روډ ته لاړ شئ یا کومبل روډ ته راشئ تاسو آوټلاین درکوي چې د آوټلاین والا دې کې ستا کوم شیان خوښ چې موږ یې ته راوړو د هغې نوم یې لیکلي بیا د هغې لاندې هغې تشریح لیکلي دغه شی دی دومره وخت کې پخېږي په دې روپۍ باندې دی دا دغه سیستم دی آوټلاین چې څه معنی آوټلاین دا معنی آوټلاین دې پېژنئ دا هماغه آوټلاین دی دومره کې خاص خبره شته دی نو اسانه هم دی سخته دی ښه زه راځم دې ته بیا عنوان ورکوم د عنوان څو لارې ورکولی شي دې نه ورکولی شي اول عنوان یا دلته راشي دې نه هم عنوان ورکولی شي نه دې نه سوري عنوان ورکړه فرض مثال سپورټ یې ورکړه دې باندې کلیک کړه اوس راشئ دې نه هم عنوان ولې داسې ور اول عنوان شو دې خبرې شپاندې ورته معنی دې نه هم کولی شي بله خبره زه به دلته ودرېږم دلته ته یو کار کړه دا ماله پاس ویسه خدا کا ونه وروسته وکړه د دې عنوان لیکم فرض مثال رند مساوي رند یو پیراګراف وولو بس یې بل عنوان کوم یې که نه درش عنوان یې ورته ورکړه چې فرض مثال څه شی ورکړم لکه کلچر اوهو کلچر مې ورکړه که نه کلیک کوم راځم دا به هم ګورئ
باندې ورته عنوان شو کلچر باندې کوم رنګ لیکم لیکن خاص خبر نشته ما ورته دا ډېر اسانه دی دا ټول مې جوړ کړ کنه زه مې کار کوم دا مې ټول یو لیول ته راوستو هم دې ته مې راوستې ده کنه اوس په دې باندې کلیک کوم وګورئ دا څه ګوره ما داسې کار کړی ما دا ټول شي نه ما ته راواخله او دا ما ته داسې دغه غوندې کې وښایه چې ما ورته نوي لیمې ښایي آل لیول ته راشم ګوره ما ته به داسې ښایي آل لیول نه ون ته راشم ما ته ټول عنوان کې وښایه فهم دی ورته پوهېږئ ګوره ښه دا ټول سلیکټ کوم دا ټول سلیکټ کړه ورته جسټ اونلی لاین ما ته وښایه دا اوس سیف کې اول بیا به دا کار کوي ښه دوه خبرې پکې دا وکړو زه ښه دلته ودرېږم دلته که دلته ودرېږم دا ما د پاسه راوله پاسې ښه دا کریټ کې دا به داسې هر یو بېل پیراګراف کې راشي صحیح ده که نه کریټ کې نه خوا کې یس ووهه کریټ کې دا اوس اول سیف کړی به سیف کې به ورته نانجه ده په دې کې خاص مهمه خبره پکې نشته صحیح ده یې به دې نه کلوز دا اوس په څه کې راغلي دي دا کې راغلي که نه دغه نه خوا ووهه ساده لیکلی صحیح ده او زمونږ داسې دومره نو به سبا خبرې کوو صحیح ده او په دې کې ما کولی یوټیوب باندې پرته ده آوټلک کې او ما سره شته هم نظر کوم دغه شیان موږ پخوا ویلي دي دوباره بار بار تکرار خوند نه کوي فضول دي صحیح ده